ملګرو دا یو ملګری راغلی دی زمونږ ډېر لرې ځي نه، نو هغه وویل چې د ریحان صاحب به قبر له ځو، چې موږ کله قبر له لاړو نو په هغه ریحانزیب لاړو د خاورو لاندې هغه پناه شو. موږ او تاسو چې کم دی صرف او صرف ځو د هغې کم قبر ته چې دی هغه ګورو او جاړو ورته چې آیا ریحانزیب هغه زموږ نه لاړو، خو په موږ کې دونه غیرت راچوت نه شو، موږ کې دونه طاقت رانغی چې موږ هم د ریحانزیب په شان ځان جوړ کو او د ریحانزیب کم بدل چې دی هغه خو واخلو که نه. که ستاسو خیال وي ریحانزیب په حوالې سره به چې کم خبر څه چلیده، یو د 3-4 ورځې د هغې وشوې چې اوس هغه مزه یې نشته، یعنې خلک چې کم دی هغه نه هغه په ير کېدو باندې شو. اخر لنډه به زه دا ویمه لکه د ریحانزیب تاسو کم ملګري که ګورئ دې نه علاوه که نور خلک ګورئ هغو نه هم الیکشن چې دی هغه هر څه ير کړي دي، خو صرف او صرف چې کم دی یو تصویر او څه ورڅه ولګوي او بیا وایي چې آیا د ریحانزیب چې کم دی موږ ملګري یا څه ځان شو کولو یو کوشش کوي. ریحانزیب د خلکو دپاره هغه ځان مړ کو، یعنی که موږ وګورو د خپل قوم دپاره کوم خدمات چې کول، د ځوانانو دپاره چې کوم خدمات شروع کړي په هغې کې هغه داسې حد ته ورسېدو چې د تورو خاورو لاندې شو. بس غم چې کوم دی هغه به پلار او مور ته کم ولس چې دی هغو نه په ير کېدو باندې دی هېڅ هم نشته. بس وایي چې ځمکه وایي هغه توده ده چې په کوم ځای اور بلیږي. بس الله تعالی دې چې کوم دی زمونږ حفاظت وکړي، ځکه د ریحانزیب کوم مرګ چې وشو تر اوسه پورې د هغې څه قاتل هم مخې ته رانغی چې آیا دا چا مړ کړی دی.